تیر جمعه میں ویلی واسه مختصر چې د مسلمانانو پیغمبر وعده کړی دی او بچی شوی دی نو هغه خپل امت ته د واده د بچو د زندګۍ تیرولو بیبیانو سره به څنګه زندګي تیرې ښځه به خاوند سره څنګه ژوند تیرې بچو سره به څنګه ژوند تیرې بچی به خاوند سره څنګه ژوند پلار سره څنګه ژوند تیرې بیا غم خادي به څنګه کې دا ټولې نقشې ورته عملي ښولې دي د مسلمانانو پیغمبر او زمون پیغمبر حضرت او ستاسو پیغمبر چې عیسی علیه السلام دی نو هغه واده نه دی کړی نو ټیک د پیغمبر خپل بیانات کوي خپل حقوق ذکر کوي خو عملی تورې چونکه واده نه دی کړی بچی نه دی شوی نو عملی تورې خلق نه دی پدې پوي کړي چې د خځې حقوق د خاون حقوق د بچو د بسنګي او په دنیا کې دا خلق سره میل میلاپ او د زندګۍ نقشه خلق ته عملی نه خودره مسلمانانو پیغمبر خولې او بیا بل اخیری عجیب خبره کړې ده وی زمون پیغمبر عیسی علیه السلام ستاسو پیغمبر عیسی علیه السلام عیسایانو ته وی وی د انفرادي جون خورا کړې ده عیسی علیہ السلام بزان لګرځیدل الله د دین دعوت په ورکاو او د دنیا نه بالکل کناره کشو عیسی علیہ السلام یو به مسواک ګرځاو یو به سره یو کندول جامو چې وبه پسکلې یو به سره ګمنځ و چې پاغه به وخت ګمنځول د عیسایانو مذهب دا دا وی دین دا چې یو انسان واده اونکي او د ځان نه د الله عبادت کوي او دی یو جمعات یعنی راوی خپل عبادت خانه کې ناشتي او یا دی په یو غار کې ناشتي او ځنګل کې ناشتي رهبانيت او دی د الله عبادت کوي نو ډېر غوړه ده دا غي په دین کې واده نه کول غوړو دا د عیسی علی السلام نقصان نه دی ګور یو پیغمبر ناقص نه تیر شوی هر پیغمبر کامل او مکمل تیر شوی دی خود الله طرف ناغوی ته دین دغاو اعلان داو نو دونه به نه کول چا به کول او چا به نه کول او ځان له په غارونو کې به جون تیروي عیسایان اوس خو د عیسایانو پادران ودونه نه کوي بشکا خو ځان له په محلاتو کې پراته دي غارونو کې نه محلاتو کې واده نه کوي خو خدای ولا راضي جنکه راضي یو غي ته دم درود هر څه داوي چې کم دمونه دي درود خو عیاذن بالله خطا شوما خداوی چې کم خپل قصې پسې دی هغه ور سره کوي واده نه کوي خو خپل سیستم سټیک ساتي خو محلونو کې اوسېږي ابا غارونو کې اوسېدل جونګانو کې به اوسېدل او دا لغي دین او مذهب جوړه یو سړی تیر شوی دی ډېر نیک بخاری شریف کې راځي جونګلا کې اوسېدا او د خدای عبادت وکاو نو د نیکانو خلقو دشمنان خډیر نو چاوته یو خد او لمسوله چې ته په دې جوړج باندې الزام لگاو دا په موسی علی السلام تام قارون خضر الامثول ده دا ویدا باز خلک چې عالم بدنامولو کوشش کوي دا یو نیک سړی د بدنامولو کوشش کوي نو پاغه تهمت لګي تور په پوره کوي یو شپون کې و الته بغړ چې له سرولې ناغه وتولم سول پیسې ولا ورکړي وې ته په دې جوړه الزام لگاوه هغه شپون کې را لو جنید ته ځان نږدې کو جوړه تا هغه او شړلوي مال را نشي ګناه ده تا قتل ګناه ده نا جنې وته خزبه د خوخه شم نو یو شپون کې سره بدعملی وکړه او د هغه جنې بچي پیدا شو د شپون کې خلکو په مخه واغشته بچی دا کم ځای نه دی ته خو واده شوی نه بچی دا کم ځای نه دی وی دا د جوړه جنا الزام پاغه بزرګ لگاو اچي جونګلا کې دیرو پاغه الزام لگاو دا ګورې زنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فرمای بس خلق رال له جوړه ته خلق خو بیا په داسې موقع کې اوریدل رستو کوي خاط دلته په دې ځنګل کې دیره په دې جونګړه کې مونږ خوې ته عبادت ته دیره ته دې ته دیره چې زمونږ جلونه او زمونږ خويندې او زمونږ وینځي بدل ته ګډه چيله سره ځنګل نه بخښا کوړي غیا بولی ته باغوي سره بدعمله کې ته دې ته پروته دوی ما نه دي کړي خو خیر غوي پرې نه خو دراګيره کو خو او دا ولي
دې وجه هم درته وویل. یو ځل عبادت کو مور ورته آواز وکړه یا جوریج، نو د دې په مانځه کې خبرې هم جایز وې، د دې په مانځه کې ګرځېدل هم جایز وې. او دا د رسول الله مبارک زمونږ د پیغمبر مبارک په لومبۍ زمانه کې زمونږ لپاره هم جایز و. مانځه کې به خلکو یو بل سره خبرې کولې، مانځه کې به ګرځېدل. وروستو بیا الله آیت نازل کړه قوموا لله قانتین، دا هر څه بند شو. نو مور ورته آواز وکړه یا جوریج، نو دی خو نیک سړی و، بزرګ و، پکار دا وه چې مور له آواز ورکړی وې خبرې جایز وې. چې ولې مور یا د مور ضرورت هغه پوره کړی وي، مور ته ویلې وي چې په مانځه ولاړ یم درځم، نو دی وی اللهم امي وصلاتي، خدا یو خوا مې مور د بل خوا مونځ دی، مونځ یې خپل پوره کړ. نو مور خپه شوه چې تا ته خو په مانځه کې خبرې کول جایز دي، نو ماله خو به د اواز راکړی و که نه، زه په مانځه ولاړ یم یا څه یا څه. نو مور ورته خیره وکړه، وی یا الله دا جوریج اله مړ کړه چې ته د بدعمله ښځو سره د سترګې ولګي، یعنی دی بے حیا کا خدایا په دې تور راولا. خیره وته وکړه، نو د مور خیره لګي، د مور د خیرونه بزان ساته، دا یادو ساته. ګور ډېر خلک میندو پلارانو سره ظلمونه کوي او زیاتی کوي. مور به په خوله خیرونه کې خوړانه بازار وزي، او د مور خیره د بچی د پاره دا دومره زر قبلېږي چې دومره زر قبلېدونکي شی بل رشتره نه. او د موږ خلک میندو سره ډېر زیاتی کوي، بعضې خلک، ټول نه، بعضې خلک مور سره او پلار سره بیا په ښه نظر ورته نه ګوري. نو مور خیرې وکړې، چې خیرې یې وکړلې دقه شپونکې راله، وی دا بچی د کوم ځای نه و؟ وی دا د جوریج نه. بس خلکو را منډې کړې، دی یو ټکه وې و او جونګړې وله روانه کړه، تسنس یې کړه. د چغې والې زما خو واورې که نه، زما خو واورې، خو بیا خلک خبره کم ځای اوري. یو انقلاب و، یو مردباد، یو بلوه وه، او ټولو بچغې وی ظالمه، ای بدبخته، ته دلته دیرې دیله دیره چې زناکارۍ به کې جونګړه کې دلته پروت دی، مونږ خویندې دلته ګیاګانې ریبي، دلته خشاکونه غونډوي، دلته څاروي سري، او ته دې ته پروت دی. هغه وی ما خو خبرې ته چاپه کې یو هوښیار سړی و، هغه ویله که دم لږ واورئ که نه، جونګړه خو مو له روانه کړه، دی خو م وټکه او بېعزت هم که خبره خو یې لږه واورئ که نه. وی ته څه وی؟ وی دا ماشوم لږ راولې ده نه تپوس کوو. خلک لږ سوچ کې پرېوتل، ماشوم نه وای، ماشوم نه تپوس کوو چې له چا نه پیدا دی. نو خلکو مخکې ورته بزرګ وی، نیک سړی یې ورته وی، خو چې الزام ولګي نو د خلکو سوچ بدل شو. نو ماشوم یې راوسته، وی یا بابوس من ابوکا، ای بچې، بابوس ته دې په ژبه کې چې پیره وي هغه بچي ته وایي. اے پیرودونکي بچیا، پلار دې څوک دی؟ چا نه پیدا؟ هغه وی فلان الراعي د فلان کې شپونکي نه پیدا. ماشوم خبرې وکړي. یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي، یو حضرت عیسی علیه السلام دی، یو دا فلان کې شپونکي چې دی امې پلار دی. بس خلک ملامته شو چې سړی مؤسبې سوډه به سړی له مو هغه دغه جونګړه هسې به سر وانه کړه، معافي ترې وغوښته، معافي ترې وغوښته، موږ معاف کا. او دا جونګړه د سرو زرو جوړو، د سرو زرو، بس موږ غلطي کړې ده، موږ معافي غواړو، د سرو زرو یې دله جوړو. هغه وی د سرو زرو یې مه جوړوئ، چې څنګه مخکې وه هغسې راله واپس جوړه کړې. نو دا مې دې پورې وی ډېر لوی بزرګ و، نیک سړی و، خو د مور خیر وګورئ وواو، که ډېر نیک سړی مې مور پلار به خوشحاله ساتي. د مور ازاري کېږي به نه، د پلار ازاري کېږي به نه. او دویمه څه معلومه شوه چې دی به ځان له په جونګړو کې او په غارونو کې عبادت کوو، د هغوی دین. نو حضرت عیسی علیه السلام هم دقه. نو په لاره روانو، یو سړي وبس کلې په لختي باندې، نو په لپې اوبه راواغېستې و، هغې څکلې، نو جامې غورځو، وی دې ته هم ضرورت نشته. نو یو سړي مخ ووینځه، نو ګیره کې ګوتې والې، د ګومنځ کار یې په دې ګوتو کاو، نو ګومنځ یې مه غورځوله، وی دې ته مجت نشته، وی دا کار په دې خپلو ګوتو هم کېږي. دومره زهد او د دنیا نه بې رغبت او دنیا سره تعلق نو عیسی علیه السلام الله ته ډېر نږدې و. الله جمدې جاړ اوچت کړی دی او په اسمان کې دی، او د قیامت نه مخکې به راکوزېږي. الله قرآن شریف کې فرمایي، دی به وی یهودیانو وی مونږ په سولی کړی دی، مونږ وجلی دی. الله قرآن شریف کې فرمایي وما قتلوه وما صلبوه، نه وجلی دی او نه په سولی کړی دی، بل رفعه الله الیه، الله ځان ته اوچت کړی دی. او الله قرآن شریف کې فرمایي یا عیسی انی متوفیکا، اے عیسی زه دې اوچتوم،
توفی اغشتو ته وی قبض ته وی زه ځان ته قبض کومه ورافعک الی ځان ته اوچتوم دوی دې نشي وجلې وجون کې دې زیمه دوی دې نشي وجلې نو جمدې جاړه اوچت کړی دی د ډېر لوی امت پیغمبر تیر شوی دی د لوی درجه پیغمبر دی خو دین داو چې وعده نه دی کړی او بل دین سو ځان ځان لبا ګرځیدل الله عبادت پې کو او خدای لوی مرتبه ورکړي لون لبه پستر ګلاس کې خو د الله به جوړ کو برګي مرض والا باندې بلا سراخ کو اب خدای پاک جوړ کو تر دې حد پورې چې مړی به جمع دي کول مړی ته به قم باذن الله د خدای په حکم پاسا نو مړی به جمع دي شو دومره مرتبه خدای ورکړی و نو هغه يهودي هغه عیسایانو ته وي استاسو پیغمبر خدای لوی درجه خاوندو استاسو پیغمبر بادشاہي نه کړی د مسلمانانو پیغمبر بادشاہي کړی ده چې د مسلمانانو پیغمبر بادشاہي کړی ده نو امت او مخلوق ته یو نظام خودلې دی هغه نظام عیسی علیه السلام امت ته نه دی خودلې واقعي حضور پاک بادشاہي کړی ده هغه بادشاہ او بادشاہی تعلق دی د پیغمبر سره سلیمان علیہ السلام بادشاہ و پیغمبر و داود علیہ السلام بادشاہ و پیغمبر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دے خیری و بادشاہ هم دے امت تے دا سے بادشاہی کڑی دا کہ دا جاہلیت اغا خلق چی اغیب اخپل مور سر و اخپل خویندو سر زناکارے کولے سکاو میندو سر نکاحو نتڑی سکاو میندو سر او په کورونو به جنډې ولاړې بخاری شریف کې ابو داود کې حدیث ته عائشہ صدیقہ فرمایي چې په کورونو به خلکو جنډې لګولې وي دا بر دې نه خو چې په دې کور کې که خپل خواهش پوره کړي نو پوره دي کې راځي دي کولاو ګن کسان برال یو کورتا بخاری کې حدیث ته یو جنې سره یو زنانه سره به ټول یو ځای شو بدعملی به وکړي او چې بدعملی به سین وکړه نو بیا به بچي پیدا شو نو ټول به راو غختل ټول نو چې پچا به ګوت کې خدا دا بچي ستاده هغه به انکار نشو کول میراث په مغنه وړه او د دې بچي ټول کفالت ذمہ داری به دا غسړی و او کله به دا ټول راو غختل په تاسو ما سره بدعملی کړی د بچي پیدا دي نو یو علم قیافه والا به راو غخته علم قیافه دا چې د لاسو او د ګوتو د خپو د نخونه معلومات کوي نو د ماشوم خپې ته به مقتل او هغه چې څومره زناکار به هغې ته به قتل چې د ښځې سره به زنا کړې و هغې خپو ته نو چې چا به سمې وخوړوي دی پلار دی دا زندګي وه د زنا جنډې به لګېدلې کولو زناکارې به کېدې جواري به کېدله مردارې به یې خوړې ساری به بغیر د علالې نه مردار به خوړه د کوچې د چینیانې خوري بالکل مردار او صاحب من لوڼه به جمدې ښه خوړه یو صحابي راغی رسول الله مبارک ته په جړا شو او په جړا کې وی د الله رسوله ستا په برکت په مونږ الله ډېر لوی احسان کړی مونږ الله د لوی غمه بچ کړي او جړل به ستا په مونږ لوی احسان ستا په مونږ لوی احسان صحابه هم حیران شو داسې په چغو جړل او سلګۍ وهلې سوی برخوردار خبره کوه ستا د راتلو نه مخکې لوڼه به مونږ جمدې ښه خوړې وی ما چې واده وکړو د واده نه پس یو څو میاشتې پس یو تجارتي قافله تله په هغې کې لاړم هغې خو به تجارتي قافلو سره په سفر تله او تجارتونه به یې کول او قانون به چې تلل به ولې د حضور پاک والد محترم عبدالله هغه تجارتي قافلې سره لاړل د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په بهترین اواز باندې د مختلفو بیانونو او اسلامی واقعاتو اوریدلو دپاره زمونږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ بی بی آمنه سره چې نکاح شو د عبدالله د حضور پاک د والد محترم نو ډیره مینه وه د بی بی آمنه او د عبدالله یو بل سره ډیره زیاته مینه وه ډیر زیات محبت و انتهایی لیکن اخوا قانون دو چې تجارت د به یو کس د کور خامخات او چې تجارت له به لاړ نو په میاشتو به بارو
خو به پیاده قافلې تلې یو قافله بلاړه مثلا نو په اتمانځو کې به دمه وکړه نو هلته به یې څه خرڅول او څه به یې غېشتل بیا به چارسدې ته لاړل نو چارسده کې به یې دمه وکړه نو دمه خو به داسې نه وه هغې سره خو به وخان او خیمې به وي وخت به لګېده نو هلته به یې 50 خرڅول او څه به یې غېشتل نو بیا به قافله لاړه مثلا په ناګومان کې به یې دمه وکړه درې څلور ورځې به هلته دمه وه نو خلکو به یې قافله راغلې ده نو که چا به خرڅول راوبېړل ابه یې پرې خرڅ کړل چا به څه اخېشتل ابه یې ترې واخېشتل دا قافله به لاړه مثلا بیا پېښور کې به یې دمه وکړه دا به په میاشتو میاشتو شام ته او یمن ته دا به او مصر ته به رسېدل دا به ګرځېدې دا قافلې نو چې څوک به پکې لاړل پیسې مال دولت به یې واخېست تجارت به یې کو نو واپس به په میاشتو راتلل نو چې کله عبدالله او د بیبي آمنې واده شو د آمنه په امید کې شوه او امید یې پچو په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د عبدالله بن سره مینه وته واده نه فورا پس بیبي آمنې ته وایي آمنې دا به څنګه کېږي چې د په دې سفر ځم هغې مې دا به عبدالله څه کېږي رواج د قانون د ځم به خامخا نو چې قافله تیاره شو د خپل اوښ خپل سامان هر څه په قافله برابر کو او قافله تله نوړې نه کېده نو کور ته به یې رامنډه کړې نو آمنې ته به وکتل نو بیا به ووته نو بیا به یې رامنډه کړې نو بیا به ووت نو بیا به راغې نو امینه ورته دروازه کې ولاړه وه امینې وی تر څو چې قافله د مکې د کوڅو نه نی پناه شوې ما ته به ولاړی چې د تا ته ګورم داسې مینه وه او بیا ورته څه وی وی امینې وی یو خبره درته کوم وی چې زه له سفره راشم که نه چې سفر نه به رالې نو جرس به وټانګېده لرې ځای نه به جرس وټانګېده دا به ردې نښه وه چې قافله راله نو د چا به پکې پلار و د چا به پکې رور و د چا به پکې زوی و د چا به پکې روارو نو خلکو به منډې ووالې قافلې له مخې له او څو میاشتې 6 میاشتې 3 میاشتې میاشت پس کال پس قافله راله او زمونږ رور زمونږ بچې راغې ور منډه به کړې نو را تر غاړه به یې ویسته او سامان به کم اوښ دی دا دی او سامان به یې کور ته راوړه خلک به خوشحالي او جشن به چې قافله به راله نو عبدالله ورته وایي آمینې ګورې یو خبره راته کوم وایي چې قافله راشي او جرس ټنګ وکړي نو ماله به ځان را رسې ستا نه بغیر به ژوند څنګه تېروم ماله به خامخا راځې ګورې چې لومبی سترګې مې پته ولګي نو ډېر په ژړا کې رخصت شو او آمنه بیبي تر حضور پاک مور هغې پورې ورته په لاره کوڅه کې ولاړه وکتل تر څو چې قافله پناه شوې نه وه او د اوښکو سترګې ډکې د دواړو پاتې شوې ډېر مزل وکړه چې قافله لاړه واپس راتلل نو عبدالله په مدینه منوره کې غریب وفات شو او مدینه کې دفن شو قافله کې به داسې هم کېدل خلک به ناجوړه شو په لار کې به غریبانان مړه شو دیم په مدینه کې مړ شو او په مدینه کې وفات شو هلته کې دفن شو دا نه دي څوک نه دي خبر چاته پته نه لګي خو چې قافله مکې ته رانږدې شو راله او جرس وټانګېده نو آمینه ووته خلک خپلو خپلوانو له لاړل او دا هم ووته او ودرېده چې اوس په عبدالله راشي لومبی سترګې به یې په ما ولګي او لومبی سترګې به پې زه ولګو هر چا خپل خپلوان منډې والې او سامان یې کورونو ته ځغلو هر چا تر غاړه وتل خوشحالی وې رور مې راغی بچې مې راغی پلار مې راغی ماما مې راغی ښځې خاوند مې راغی یو خوشحالي و جشن و آمینه وی چې حیران په دې چې نه عبدالله راغی او نه د عبدالله سامان راغی دقسې په انتظار ورته ولاړه وه چې اوس په عبدالله راشي زما د مینې خاوند اوس به د هغه سامان راشي په دې سوچ او په دې فکر کې ده شکي خو شوه چې څه چل دی خاوند مې ناجوړه دی څه چل شو هغه خو ما ته ویلو چې ما ته به لاره کې ولاړی چې د لومبۍ نظر مې پته ولګېږي اخو رانغې په دې سوچ کې ده چې اوښ باندې سامان بار را روانو امینې دا دې د خاوند سامان دی عبدالله څه شو عبدالله خو مدینه کې وفات شوی دا د هغه جامې دا د هغه سامان یو وخت تېر شو په بیبي آمینې باندې اوهو زما د مینې خاوند او پیغله وه که نه عمر یې ډېر نو د عبدالله هم دونه عمر نو
چې په سفر بنده په تمه د خپل بچی یا د خپل خاون او د خاون په ځای ول دغه جامې راشي دا ډېره سخت دی الله دې مسلمان وساتي دا آسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی موږ سره یو ځل په یو سفر کې د عمرې یو سړی وفات شو هغه ټولو خلکو ما ته وی چې دا به ته به دا مهرباني کوې چې د ده دا سامان د هغه وارثان به راځي حالانکې وارثان یې خبر و چې وفات شوی ما ورله تسلي مې ورکړه په ټلیفون باندې مې ستاسو دا بچی دلته وفات شو یا دا ورور او بس دلته به ښخ کړو او دعا ورته کوې تسلي مې ورکړه خو هغې ټولو ما ته وی چې مولوي صاحب ته ښې د را سامان به د پلار ته او د ده وروڼو ته په ایرپورټ ته حواله کړي ځکه تسلي به ورکړي ما وی ښه ما مړه سوچ نو که ښه مې ورته وکړل چې موږ خپل سامانونه را واغېستل اسلام آباد ایرپورټ کې او د هغه پلار راغلی وروڼه یې راغلي مور یې هم راغلی منظر و عجیبه منظر ما هغه سامان را واغېسته پلار ته مې حواله کړه مور یې چغې کړې زما بچې پلار یې چغې کړې زما بچې خیر ما ورله تسلي ورکړه مې شکر وباسئ چې بچې په مدینه کې دفن شو حق منظر د عبدالله را یاد شو چې عبدالله را نغی د حضور پاک والد محترم او بیبي آمنې ته د عبدالله سامان راغی نو آمنې هم دقه چغه وویله زما عبدالله الله اکبر عبدالله څه شو زما عبدالله او د هغه جامې او د هغه جوړې او د هغه سامان او د هغه پیزار دا ورته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشی یتیم دا سے اللہ پیدا کر دنیا تا خدای خی کہ اغا انسان کے دا پیدائش نمخ کے دا پلار ستورے تے تلے دے او پا ما شموالی کے تے مور پا سفر کے تلے دا بی بی آمینہ خود د دې یتیم نه چې زه ملغلره جوړوم او د دې یتیم نه چې زه د رڼا د هدایت یو نور او سپوږمۍ جوړوم نه الله وی زه جوړولی شم خبره مې دې پورې زما رونو کوله چې په عربو کې هغه سړی رسول الله مبارک ته وایي چې د الله رسوله ستا په موږ ګټ احسان دی جاړي سلګی وایي څنګه احسان دی ولې دا چغې وی وی د یو تجارتي قافله کې لاړم او زما یو ماشومه زما د مر نه پس پیدا شو ما څو کاله بار تېر کړل چې رالم هغه ماشومه مې لویه شوې وه هغې به کور کې منډې ترړې والې وی چې رالم هغه جینۍ ته مې وکتل زه شکي شوم ښځې ته مې دا څوک ده وی دا مې وینځه اخېستې یوه ماشومه زمونږ اولاد نشته نو دا مې واخېسته چې دا به زمونږ اولاد شي ما وی دا ټیک ته کېدی شي چې ته به وینځه اخېستې وینځې به خرڅېدې خو پوه شوم شاکي شوم تپوس چې مې وکړو نو پته ولګیا چې زما لور ده نو لاړم او کوی مې وکنه او دا ماشومه مې واغېسته او ښځه راباندې پوه شوه او دا ماشومه مې غېږ کې واغېسته او دې ما سره ډېره زیاته مینه کوله ډېره موده پسې ولیدم ویې پېژندم چې دا او مور پوه کړې وه چې دا د پلار دی خو پلار ته به غږ نه کوې چې زه ستا لور یم هغه لور مې واغېسته او هغه کویله مې یوړله او چې ځان نه مې شکوله نو د هغې لور هغه چغې ورته زما په دېړه کې پراته دي دا جاهلیت مې ځان نه وشکوله هغې چغې والې کریکې والې او زما په زړه باندې د جاهلیت هغه مهر لګېدلی و چې دا زما په هغې رحم رانغې هغه مې جمدی کوي کې وغورځولو او خاورې مې په ور واچولې او ښخه مې کړه ستا احسان دی په مونږ باندې چې ته رالې او امت ته د داسې فتنې او جهالت نه بچ کړه رښتیا ووایې اوس هم بعضې ښځې وې په اسلام کې زموږ حق نشته دویم ته به یې جمدی ښخولې دا د اسلام برکت دی چې تاله حیثیت راکړه اسلام لور له د رحمت لقب ورکړی چې دا رحم دی او اسلام لور له د جنت لقب ورکړی چې دا جنتي ده او اسلام ویلي د رسول الله مبارک چا یو لور وپالله او تربیت یې ولو که دې انسان له به د دې لور په تربیت الله جنت ورکوي پلار لوی نعمت دی رونو او لور بیا ډېر لوی نعمت دی په زوی د جنت زیری نشته او په لور د جنت زیری شته
چې لور دې وپالله او ښه تربیت دې وله وکړه ښکلی ادب دې ورکړه دا پکې شرط دی نو دې پلار او دې مور له به خدای جنت ورکوي لور لوی رحمت دی پیغمبر مبارک فرمایي رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي چې کله د کور ته یو سودا راوړی او زامن او لوڼه دې په کور کې لور له ورکوه وګورئ ولې دا لور به خوشحاله شي او تاسو وګورئ که زوی له دې شی ورکړه که نه نو غونډ په خپله خوري او که لور له دې ورکړه لور ګورې په خپله خوري هم نه د هغې په زړه کې رحمې اوي رورکي له ورکوي بیجان له ورکوي لالا له ورکوي دا د جاهلیت دور چلونه به جم دی خښولی مردارې به خوړی ښځو سره به یې څه سلوک کو چې د ښځو دا د میاشتې خپله بیماري به راله خوراک به ورسره یو ځای نه کو اوبه به ورسره یو ځای نه څښلې که د ښځې به بچی وشو څلوېښت ورځې به ښځه په یو څښا کوټه کې دی راوه او چې خاون به مړ شو د عدت زمانه به یو کال و یو کال په یو څښا کوټه کې به دی راوه یو کال د خاون د مرګ نه پس نه به ورسره دوی ډوډۍ خوړه نه به ورسره اوبه څښلې په څښا جامو کې به ناسته وه یو کال پس به راووته بین به ته څښا جامې به وې د ټټ جامې به وې چا به ورسره لاس نه میلاو چا څوک به ورسره کېدل نه دی ښځې سره کال پس به راووته نو پچې به یې وله ورکړې نو ابې لوښي کې واچولې نو شاته به یې وغورځولې دا ژوند د خلکو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی داسې نظام یې قایم که داسې نظام چې ښځو له سم مضبوط عزت ورکړه او قدر یې وله ورکړه ښځه سرداره کړه او که ښځه د ماهوارې بیمارۍ په وخت کې مې نو دا بلکل پاکه ده صرف مونځ به نه کوي جماعت ته به نه دی او قرآن له به ګوتې نه وروړي خاون ورسره لاس هم یو ځای کولی شي د دې خولم پاکه ده د دې لاس هم پاک دی د دې وجود هم پاک دی د دې جامه هم پاکه ده د عزتمنده ده او که خاون دې مړ شو صرف عدت دوران کې به خپل ډول نه کوي خوبصورتی به نه کوي د خاون په کور کې به وجود یې پاک دی جامې پاک کړه پیزار یې پاک دی که لاس یې اوبو کې ومنډه اوبه پرې نه پلیتېږي هېڅ هم نشته که اولاد یې وشو بچی یې وشو صرف مونځ به نه کوي څلوېښت ورځو پورې څلوېښت اکثره موده ده قرآن له به ګوتې نه وړي تلاوت به نه کوي ذکر کولی شي درود شریف ویلی شي په دغه وخت کې لاس یې پاک دی خولۍ پاکه رکوبو کې لاس بنډي اسم نشته څه پاک دی داسې نظام یې ورکړ رسول الله مبارک څوک خو دې ښځې سره ظلم وکړي ښځې له به یې طلاق ورکړو نو چې عدت به پوره شو نو بل به یې ورکړو نو چې بیا به عدت پر تېرېدو شو نو بل به یې ورکړو نو چې بیا به عدت پر تېرېدو شو نو بل به یې ورکړو نه به یې ښځه کوله او نه به یې جدا کوله سلسله دو سوه طلاقونه به یې ورکول چې څونه به یې خوښه وه هغه به یې ورکول شریعت پې نه دا پابندي ختم 3 طلاقه دي 3 کې تاله اختیار دی دریم نه که دی دریم دی ورکو خیر و خلاص بیا دې نه ښځه کېږي ښځې له یو مضبوط حق ورکړه ښځو له به قسم په خدای کې په میراث کې حصه ورکوله دا د جاهلیت زمانه وه اسلام ښځې له په میراث کې خپل حق باقاعده ورکړه لور له خپل حق دی که د پلار کور کې هم د دې حق دی خور له خپل حق دی مور له خپل حق دی د حقونه یې والا ورکړه اوس بعضې ښځې وایي که نه وایي زمونږ خو دا هلک په نیمه حصه ده وایي دا خو نیم حق یې راله راکړی دی بلکل ټیک ده دا هلک په نیمه دی حق دی لیکن ستا پیسو ته جت نشته په شریعت کې ستا ګټه په چا ده چې پلار کرے پلار بدله ګټي او چې خاون کره لارې خاون به دې ګټي ستا جامه په خاون ستا دارو په خاون ستا پیزار په خاون ستا ډوډۍ ستا اوبه ستا کور هر څه په خاون دی دا نیمه چې درکوي ستا ضرورت نشته خو دا د یو عزت ته رکوي دا نیمه ستا مفته ده دا که ته په ځان لګیو کې نه لګې ستا هر څه په خاون دی نیمه رې دلته شته خو هلته به مهر هم درته میلاویږي هم دې هر څه په خاون دی هم به درته مهر میلاویږي هم به نیم مال درته میلاویږي او هر څه دې په خاون او د بچو هر څه دې په خاون دي او د پلار نه به هم درته حصه میلاویږي د رور نه به هم درته میلاویږي دا بېله خبره چې زمونږ شرعي قانون نشته مونږ ښځو له خپل حقونه نه ورکوو ښځو له به خپل حق ورکوې که یو لور راله او پلار ته وایي چې زه نه غواړم بابا ماله مه راکوه زه مالدار یم یا زه غریب یم خو زه د رونو نه نه غواړم بیا ټیک ته نه دې غواړې
یو لور رالی پلار ته وایي چې زه نه غواړم، زما رور دی، بس دا زما د پلار مال دی او زه د رور ته بخم نه غواړم، بالکل بخلی شي، که نه غواړي نه دی غواړي. خو که داسې نی او پلار ورنه کړه نو پلار مجرم دی د خدای په نس. دا اسلام دا قانون دی. مور له حق، پلار له حق، د اسلام ولا ورکړه. دا نظام خلافت دا رسول الله مبارک قائم کا. زنا باندې دومره مضبوطه پابندي شو، دومره مضبوطه پابندي چې که چا زنا وکړه او دا واده کړی سنګساریږي با، او که واده شوی نه دي څه چرتونه نورم شته 100 دوری به ورته ملاویږي. او بیا د رسول الله مبارک زمانه کې یو صحابي راغی، حضرت معاذ اسلمي، رسول الله مبارک ته دی خوا کې الله رسول ما زنا کړی یو ښځې سره. پیغمبر مبارک ته مخ واړو، مطلب نیک بخت گواه در باندې نشته، بس توبه وباسه کنه چې مخ یې دی خوا واړو. وی د الله رسول ما زنا کړې ده، ما نوراني کړې ده، په ما د الله حق چې څه دی او د الله څه حکم دی په ما قایم کړه. رسول الله مبارک دی خوا مخ واړو، دی بیا راغی 4 ځله ته مخ واړو، خو دې نه ته بیا راغی پیغمبر مبارک ته مخامخ کېناستو. رسول الله مبارک ورته وایي مړه وی اصلاس به دې وروړي پرېږدوه، نه وی پوره کار مې کړی دی، مړه وی اسې به دې ښکل کړي، اسې به دې لاس وروړي. وی د الله رسول خپل خاوند چې ښځې سره کم عمل کوي هغه مې کړی دی، په ما د خدای حد قایم کا. 4 اقرار شو، خبره مضبوطه شوه. نو حضور پاک صحابو ته دې بوځه سنګسارې کې ښځه دې کړې ده او وی سنګسارې کې. نو هلته په کاڼو ویشته سنګسارې کې چې سنګسارې که دې غریب چې د کاڼو دا تاو پې راغې نو منډه یې کړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو د اوښ جامه پرته وه، هغې راواغېشته په هغې یې وویشته، دې ولګېده په دې سر باندې را پرېوته او خیره یې ورته وکړه. حضرت عمر خدای دې داسې کا که تا دا بدعملي نه وکړې نن به زموږ لاسونه او جامې ستا د وجې نه د وینو نه وې رنګ شوې، ځکه په خلکو وینې پرېوتې. لیکن رسول الله مبارک تماشې له نه ړه، هغه ته به د خپل صحابه داسې ښکارېدل لکه د بچو په شان. چې صحابه واپس شوي څه چلم وکړ، وی صاحب سنګسارم که، وی صاحب منډه یې ووهله. عمر فاروق رضی الله عنه یو د اوښ جامه راواغېسته او په هغې په دې سر ووهو، نو لاندې را پرېوت شهید شو او وینې په عمر پرېوتې، خیره یې ورته وکړه. نو حضور پاک حضرت عمر ته ستغه ووې، وی عمر ډېر بد دې وکړل، ډېر بد دې وکړل چې خیره دې ورته وکړه. وی قسم دې دې ماعز هغه توبه استه ده، هغه توبه که رده دا توبه د مدینې په دې ټولو خلکو تقسیم کړي، د ټولو توبه به خدای قبوله کړي. وی څه دې خیال دی په هغه انسان چې هغه راشي او په خپل ځان څخه وکړي چې ما باندې د خدای حق او حد قایم کا، هر څه چې وي خو چې الله راضي شي او الله خفه نه. نو بعضې خلک وایي صحابو نه غلطي شوې ده، ګناه شوې ده. منم دا بعضې څیزونه قصدن الله په صحابو کې راوستي د دې دپاره چې د شرعي حکمونو عملي نمونه موجوده شي، چې ښکاره شي خبره. لیکن داسې توبه به مور راوړی ونه باسي چې کومه حضرت معاذ وویستله. څنګه توبه یې ویستله چې آخرت کې میل ونه نیسي، دنیا کې د سزا میلو شي خو چې آخرت کې میل ونه نیسي. او هغه ښځه چې ورسره بدنامه وه ماشاءالله هغه راله رسول الله مبارک له، وی د الله رسوله مړه دې ته صحابیه وایي، دونه د خدای نه یېرېږي. وی دا هغه ښځه چې معاذ سره بدنامه ما په ما د الله حکم نافظ کا، خو په ګېډه یې بچو. وی د خورې ته لاړه شه چې دا ماشوم دې پیدا شي بیا راځه. ورته پته وه چې ما به هم سنګساری، لیکن بیا راځي سنګساره دې شم او د سنګسارېدو مرګ څونه خطرناک دی. خو دنیا کې دې زه سنګسار شم تکلیف دې تېر چې خو چې قیامت کې رب العالمین خوشحاله یو خفه نه هغې سزا نه بچ. چې بچی پیدا شو نو راغې بچی ورسره و، بې د الله رسوله په ما د خدای حکم قایم کا، بچی مې پیدا شوی دی. نه کنه دا بچی لا ستا خوراک ته محتاجه دی، صبر وکړه چې دې د پیو نه پرې شي نو بیا به ګورو سره. لیکن دا تختی نه، دا بیا راځي، دا صبر نه کوي، دا بیا راځي. نو چې بچی لوی شو نو بچی راوسته او ډوډۍ وله په لاس کې ورکړې ده خوري.
وی دا الله رسول مهرباني وکړه په ما د خدای حکم قائم کا وی دا ما بچي اوس ما ته محتاج نه دی وګوره کنه دا ډوډۍ خوري عملی تورې حضور پاک ته خول نو پیغمبر مبارک وی نه صبرېږي نو اما شومې چالور کوي د کفالت برته کې خزلاړه ਸੰسار صحابو ته وبو ته وګوره دا چې معاشره جوړه پیغمبر مبارک اوس څوک زناو کی کا ودی کې څوک خو دنیا د ناکاره کېږي په اسلامی خلافت او اسلامی حکومت نشتا چې اسلامی حکومت او اسلامی خلافت وي یو الګ خوري یو جینې تا په غلط سترګو ګوري یو جینې خو دی یو الګ تا په غلط سترګو ګوري ترونی صدا الګ او سل دوری هوا دا جینې رونی سل دوری هوا او دا کوا د کړي دواړه ਸੰسار کا زما د قسم په خدای ک په درانجو عمره دی په خپل ټول وطن کې د زنا معمولی حرکت موجود غلا چې څوک کې لاس ته پریکا یو نه پریکا اسلامي لاسونه بونډي کوي لاسونه بونډي کوي نه امن راولي یو به بونډي شي خو ټول دنیا به بچي څوک به غلا نه کوي دلته خو غلاو کی پولیس غریبانان یره دا پولیس والا ډېر ښه خلک دی دا غریبانان څوکي دوی ونیسي او چلته عدالت کې پیشي پرېږي دي څوکي خواران یعنی زه حیران پدې ما خدای خبر چې کم سازش نن زمون په ملک کې شروع دی کم سازش مخیرزو کې یو کس په مون پورې ټوکې کول او غړېده په مانځ کې رقص او غډا کولا پولیس غریبانان ونیو بیا بل یو بوډا او بل بوډا غټه غټه ګیره وا په مانځ کې غړېده په دې نټشتا ام پولیس الحمدلله ونیو نو بل یو ولک بیا په مانځ کې غړېده یو نخره شروع ده او داسې غړېده په مانځ کې مې غ تصویر په خپل ولې چې په سجده پروت ته ځان لقای پر رکوع پروت ته ځان لقای په قیام ولار دی غړېږي او چې دوا کوي غړېږي او د خلق او تلاسونه پړقي او پیسې پینولي ام حکومتونی و نو پرون مې بلولې ظالم بل پنیټ باندې راغلي دي اغم بوډا دي اغم لګیا دي په مانځ کې غړېږي په مصالحه ولاړ دي او خلق به پیسې نه دي دومره خلق ډاډه شو د خدای ظالمانو خدای له په جنگ ورځي د خدای ظالمانو د خدای موږ پورې ټوکی کوي د خدای ظالمانو هغه الله چې د خپل وجود او بچي او سترګې او شکلونه درکړي دي هغه الله سره جنگ کوي قسم په خدای کې وسره وکړي شي تبا بشه ظالمانو وی غنم ګران شو لګان شو او تیل ګران شو او پلان کې شي ګران شو مې شکر وباسه چې د اسمان نه در باندې کانی نه وریږي دا د خدای عذابونه دي په مختلفو شکلونو په مرادي ولی موږ د خدای نه لري موږ پورې ته ټوکې کې خدای ته صبر کوي دا د چا برکت دی د رسول الله مبارک برکت دی قسم په خدای د دې نه مخکې قومونو کوم معمولی دا غلطي کړې ده نو کانی پر راغلي دي زلزلې پر راغلي دي تندرونه پر راغلي دي بیا نیک او ګناګار یو شان خدای سوځي افسوس دا دې ته په مصالحه ولاړې او د خدای موږ پورې ټوکې کې ظالما موږ معراج د مسلمان دی او د خدای سره رازداري ده موږ د خدای حکم دی موږ په ټولو امتونو کې په ټولو پیغمبرانو په امتونو کې فرض او پچایو پچادو چایو شان او ته لګیو په مانځ کې خدای په ټوکې کې او ګډاګانې کې د دم بچیا دم توپ دي دونه وخت چې ته په مانځ کې دم توپ کې ډولو سورناري دومره خوخه چې په مانځ کې ته ډولو سورنا کې او پیسې در باندې خلک نو له خناټي د بیره ډکې دا افسوس دی دا پولیس والا کرونو چې 10 کسان اونیول سرمن ته وباسه سبب جک پری ما ته پته سبب پری دا خلک ولې ډاډه دي نظام نشتا قانون نشتا او په قانون عملداري نشتا قانون شته خو په قانون عملداري نشتا ځکه خلک ډاډه دي مرګونه خلک ولې کوي سبب پیسې وکي را خوشي کی غلاګان خلک ولی کوي پولیس غوارانو ته هیڅ ګناه نه چدر پولیس ته هیڅ ګناه نه کو پولیس په ډیوټي پورا کوي پولیس مو بدنامه وي پولیس په ډیوټي خو پورا کوي ویني سينور سره سو کې هغه له هو غریبانانو او مونږه ونی سو دښمنی زمونږ په غاړه ده بلا پولیس هم خلکو مړ کړل
مونږ یې ونیسو دشمني په سر والو او چې سبا عدالت ته پیش کو نو وی دا چې تا په ډس کو د خر لکه او چته وکه ښکته وا یو گواه وی د خر لکه او چته وا بل گواه وی نه لکه ښکته وا وی بری نکړي یو نه تپوس کې چې ردی پکاو څونه قاتل لريو یاره وی لس غزاو ابل ورته وی څونه لريو بل گواه ته وی شل غزاو ها گواهانو کې اختلاف ته بری مړه چې څوک پچا ډس کوي نو گواه دغه وخت کې کچولالي دا یا خدا گواه خدا لمنډي وای ایو نه تپوس کوي ښا گواه په کم ټوټو پسې وشته دي وی چې په تماچا کما تماچا وا 32 بور ابل توي کما تماچا وا 30 بور گواه کې فرق شو بری ay ته خدای دې به خباسا هغه وخت کې بلا گواه تماچا صحیح کوي هغه نراغه دي چې په بدن لمن پرې او تختی چې موږ پکې باجا نشو او پولیس چې گواه شي هغه نه مانم پولیس گواہی نه مانم پولیس سره ته اقرار وکړي چې دا جرم ما کړی دی دا پولیس گواہی نه مانم دا گواه تحفظ الکه تاسو په یو بدمعاش باندې گواہی کولی شي نه ته ورکه دې قوم له تحفظ دی به گواہی کوي ما کار سره چې گواہی کوم سبا خو ما باجا کوي پرانا ورځ باندې د خپل دکان نزا دا جی صاحب زما دا ما دوست ما سره ناست ما خامخ دا ما سره ناست دا په حیات آباد کې معشوم ګل بچي لکه دا ګلاب پشان ګل بچي خپل دکان نه روان شو د خپل دکان نه په ګاډي کې روان دي د خپل دکان نه د حاجی محمد الله صاحب بچي دا ما سره ناست په خبر یو میاشت دوه شو چې مخکې دا واقع په خښوي خمدیدار روان دی او پرنګ روډ کې چا په پیښور پرنګ روډ کې د کوهاټ پل چې کم دی بلا په هغه پل د پاسه ته دوه کسه موټر سایکل والا مخکې شو درو پیسې راکړه پیسې والا نه لفافې راکړه لفافې نشته راشه او ډز یو زوی ولا مړکو یو ولا زخمی کړ معشوم او مخلوق قسم په خدای چې هغه تصویر ته ما تر مخکې شماله جاړه راځي لا تلسو ولسو قالوا بچي ومخلو لا الغريب لا دا قاتل پتن نه لګي دا ولې عمل نشته په قانون ته ونیسه یو څو ډاکوان ته ونیسه یو څو قاتلان او دا چل وسره کوم چې پیغمبر مبارک په زمانه کې شوی او صحابه په زمانه کې شوی دي سره مې رونیسه ته اوچت او سرته وا یره کدل ته چا ډاکا وکړه او دلته چا غلا رسول الله مبارک په زمانه کې اوسو کسان علی العرینیین دا وره عرینیین راځي دا اسلام خبرې وکړي خو د زړه نه مسلمانان نو بیماران شو په مدینه منوره کې نو حضور پاک نه تاسو کو حضور پاک ته تاسو کو دا بیماری در باندې کلی کې چې تراغلي دی یو سبب کول وي موږ به د خوانو پیس کلو متیازه بم سکاله د بیت المال لوخان وغیله ولې یزه سکه دا پېنه چې الته ولې ګل فلما صحو چې کله بالکل برابر شو نو چې د پیغمبر علی السلام کوم شپون کیو د خوانو سرهون کا غي مړک یو نو دو درې کسان واغې مړک او خانه تختول دا کوان شو پیغمبر علی السلام له اطلاع رااله لخر یو پسې له ګوسړی رونه ول و کسان دوی یو سره اجنبي ټوله تو چرې وستل دا کېم غردولا سړیم وجل دې مرتدم شو پیغمبر مبارک وسره څه چلو کا خلاص او غسخ پته پرکړه دا ار یو نه خلاص او غسخ پا او اوس په سلایانه ګرم کړو پسترګو کې ولا وواله ځکه دوی لا غشپون کې سره د قچل کړي او پسنګستان کې د قصو غردول په دې کانو کې او چغې به والی پزمکو چکونه لګل او ساته وتا ته ډاکو سره دالو باو کړه د ماده قسم په خودي ډاکو باندې وسیتم نصیحت کوي چې به بڑا کانه کې یو سو بمړ شي دانه چې نه بمري یو سو کینسر اندامونه به کټ شي کینسر چې په کوم لاس اولګي کټ کې کنه کټ کې دا کینسر دی یو سو کینسر به ختم شي باقی په معاشره کې مکمل امن براشي دا امن نشته څه دا کیدی غلا غانی دي زناکارې دي د لور خور عزت محفوظ نه دي ستا مال دولت محفوظ نه دي ستا عزت محفوظ نه دي بچی دي محفوظ نه دي چې د کور نو دي خدای روغ او سالم بکله د ما بچی کور ته راځي
په قانون عملداری بالکل نشته، څه قانون نشته او څه په قانون عملداری نشته، او ارسل تنگ دی. خو که دا وی چې خدای دې هغه نظام او قانون په دې ملک کې راولي کوم چې د رسول الله مبارکو، نو هېڅوک دغه قانون ته مخ کوي نو شا کوي، بیا پکې مونږ نه یو. هلکه دې ملک له قانون په کار دی که نه، بې قانونه خو یو ملک چلیږي نه. نو چې پارلیمنٹ قانون جوړي او د اسلامي ممبران او موت یې جوړو، د هغې نه ښه نه ده چې خدای کوم جوړ کړی دی هغه قانونو چلیږي، د خدای رسول چې کوم جوړ کړی دی هغه قانونو چلیږي، دې قانونه خو ملک چلیږي نه. نو ته په پارلیمنٹ کې قانون ټیک د انتظامي امورو کې تاله د قانون سازۍ اجازت شته انتظامی امور کی خیر، لیکن اصل قانون بس دا قرآن و سنت پاغی عمل وشي. قسم په خدای که چاپ کوټی زیاتی وکړه، د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې زکات نه خلکو انکار وکړه، وی نه ورکو، وی جهاد وسره وکړه، جهاد یې وسره وکړو ټول برابر کړه، بیا خو څوک د زکات نه انکار وکړي. بهر کې د رسول الله مبارک داسې نظام قائم کړ، نظام خلافت، د میراث غل سزا، ډاکو سزا، قاتل سزا، بدعمل سزا، زناکار سزا، لور سره ظلم کوي، خور سره ظلم کوي، هغه نه حق غشتل. ځکه نه نن پرانا روز خلک د خلکو نه پیسې واخلي، څوک یې تپوس کولی شي؟ خلکو پردي پټي نیولي دي، پردي پټي په غصب باندې، ته ترې تپوس کولی شي؟ یو مالدار دی بل غریب دی، مالدار لګېدلی دا غریب ټول مال یې نیولی دی، تپوس کولی شي؟ د اسلامی خلافت خدای پاک دې مونږ خو سوال د خدای نه کوو، الله یې زمونږ په دې وطن کې هغه نظام قایم کړي کم نظام چې الله او رسول دې امت له ورکړی، سسټم به هله ټیک کېږي، هسې نه ټیک کېږي. نو هغه یهودي بادشاه، هغه یهودي مصنف چا دا کتاب لیکلی دی، هغه خلکو ته څه وایي؟ وی وښایه عیسی علیه السلام بادشاہی نه ده کړې، نو دا نقشه خپل امت ته نه ده پیش کړې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہی کړې ده. او څنګه بادشاہی کړې ده؟ د مدینې منورې د جومات ته منبر او د محراب نه بادشاہی چلولې ده. چا خو دې غږ کړی؟ بیا حضرت ابوبکر صدیق چې د هغه نه پس راغی د عدل او د انصاف حکومت، بیا چې حضرت عمر فاروق راغی د عدل او د انصاف حکومت. اخو به د مدینې په کوڅو کې ګرځېد حضرت عمر فاروق رضی الله، د خلکو حال به معلومو چې د چا څه حال دی او د چا څه حال دی. د شپې به قسم په خدای ګرځېده، یو ځل د شپې ګرځېده او ماشومانو ژړل، یو ځنګل کې خیمه لګېدلې ورڼا او ماشومان د شپې اواز د لرې ځای نه راځي، هغه خادم و اسلم هغه ته وي ته راځه دا ماشومان ولې ژاړي؟ چې څنګه ورلل یو زنانه ناسته او ماشومان دی ژاړي، وی خورې یا ترورې دا واړه ولې ژاړي؟ ویوږي دي. نو اور بلېده کټوې ته، نو وی دا خوراک ولې زر پوخ که ورکوله که نه؟ وی دې کې خوراک نشته، وی دې کې سري په دې کټوې کې وی کاڼي، وی کانو ته ولې اور بلې؟ وی دی په تمکو ما دوی دا خیال دی چې کنه دې کې راله څه شی پخی، نو دی به لږه تمه پیدا شي، ژړا به غلی شي، نو کوی چېته خوب ورغی، هغې نه پېژني چې دا حضرت عمر دی. نو ته وی زنانه ای خورې دا بچي دی ژاړي او دا اوږي دي، نو ته امیرالمؤمنین له ولې نه ورځې عمر له؟ وجه چې د بیت المال نه دله څه شي مقرر کړي دی بچو له که نه؟ او ته څه وایي؟ وی د قیامت په ورځ به زما لاس او د عمر ګریوان به یو د خدای دربار ته به یې راکاږه. پېژنې خو یې نه چې دا خو خپله عمر ده. وی عمر به هغه څه وبوږنېده، وی عمر به راکاږي، وی بلکل به د خدای دربار ته راکاږم. وی ولې؟ وی زما بچي پکې وږي دي ژاړي. وی عمر د نه څه خبر دی؟ ولې راکاږې؟ ورشه ورته ووایه، نو قدر یې نه کړه بیا یې راکاږه. وی چې ما نه ځان نشي خبرولی بادشاهي ولې کوي؟ دې ته بادشاهي وایي. نن سبا خو لړاو حکومت کرو، نن سبا وایي او جنګوه دا قوم موږ به پې حکومت کوو. بس عمر لاړ بیت المال ته، د هغه ځای نه بوجه ډکه کړه او خوراک او سامان چې څه لګېدل وی دومره ډکه کړه. غلام وایي چې ما ته وی را پشی کا، وی ما ورته وی چې زه غلام یم زه به وړم، وی قیامت پر ورځ به مې پیټې توړې را پشا کا. نو بهادرو غصه ناکو، وی بوجه مې ور پشا کړه
چې ور په شام کړه نو اوړی یې نه شوه نو په دې لاره یې د خپې تلې راتلې داسې ډکه وه هلته یې یوړه چې یې ویله نو زر یا کټوی نه کاڼي ماڼي توی کړل او په هغې کې سوړه موړه هر څه چې سالبه یې پخه کړه اور نه بلېده وایي پوکې به یې ورکاو او په خپله یې ماته چې خوښه وایي داسې پوکې به یې ورکاو چې ما ته هغه لوګي ښکارېدل چې د عمر په دګیره کې به تلل راتلل الوی پخه کړه ماشومان یې ماړه کړل وی ما ورته چې صاحب ده چې ځو که نه وی صبر وکړه دا ماشومان مې په ژړا لیدلي دي چې په خندا یې وویلم اله بدېدل چې ماشومان په خندا شو یو بل سره په لوبو شو نو ښځې ته وایي سار له راشه امیرالمؤمنین ته چې د بیت المال نه دله وظیفه مقرر کوو وی ما به ورته څوک پرېږدي امیرالمؤمنین ته وی ته راشه زه به هلته یم زه به یې ورته مخامخ کړم ښه ده خو یې نه پېژنې سار وختي چې دا راله مسجد امیر بعد خلافت کوم ځای دی مسجد نبوي دی چې ښځه څنګه راله او ده ته یې وکتل وایي دا خو هغه پرونی سړی خو دا دی په ده خو ما اور بل کړی دی لوګي پوکي مې پې والي دي الوار مې پې پخ کړې ده نو ښځه رستو کېده وی راوینیسئ مال یې راولی ای وسته وی وایه که نه د قیامت په ورځ به اوس الله ته رسوی عمر به د ګریوان نه نیسي نو راکاږې به څه به وی وایه راته اوس ویې ژړل قسم په خدای ډېرې وژړل وی نه د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې اوس ګویي کوم چې الله عمر ډېر د انصاف حکومت کړی دی د پیغمبر علیه السلام خلافت ښه دې ته خلافت وایي